سلامونه ستړي مشه یو وخت مو په خیر د سمی ګرافیکس یوټیوب چینل ته بیا هم ښه راغلاست. هیله ده چې ټول برک روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې به پر تن ولرئ. ګرانو ملګرو، نن ورځ غواړم چې د اډوبي فوټوشاپ د درسونو د لړۍ په لړ کې تاسو ته د آبجیکټ سلیکشن ټول په اړه باندې معلومات درکړم. نن درس کې به موږ آبجیکټ سلیکشن ټول پیژنو، د هغه دنده او دا چې څه ډول یې استعمالولی شو، نو عملاً به ورباندې دی ویډیو کې کار کوو. خو مخکې له دې نه چې ویډیو شروع کړم، د تل په څیر بیا هم له تاسو څخه یوه کوچنۍ غوښتنه لرم. که چیرې تاسې زما په چینل کې نوي یاست او زما چینل مو تر اوسه نوي سبسکرایب کړی، نو هیله ده چې زما د یوټیوب چینل همدا شیبه سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او همدارنګه له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. نو دا چې نوره ویډیو اوږده نه شي، زه د ویډیو په طرف او د آبجیکټ سلیکشن ټول په اړه باندې عملاً کار کوو. بیا هم ښه راغلاست. لکه څرنګه چې په انټرو کې موږ ویل چې نن به موږ په آبجیکټ سلیکشن ټول باندې بحث کوو. مخکې له دې نه چې آبجیکټ سلیکشن ټول ته راشم، د دې لپاره چې موږ دغه سبجیکټ سلیکټ کو، تاسې ګورئ چې له ما سره د یو الوتونکي انځور دی. نو د دې لپاره له موږ سره یو بل اپشن هم شته دی. را به شئ سلیکټ مینیو ته او دلته به په سبجیکټ باندې کلیک وکړئ. نو یو څو ثانیې وروسته به تاسې سره د دغه الوتونکي یو سلیکشن او انتخاب وشي. نو تاسې اوس کولی شئ چې د بیک ګراوند بدل کړئ یا یې له دې ځایه کټ کړئ او یو بل ځای ته یې یوسئ. فرضاً زه راځم ایډیټ مینیو ته او دلته له دې ځایه دا کټ کوم. دلته راځم یو بل انځور دی له ما سره دغه، بیا هم ایډیټ ته راځم او دلته یې پیسټ کوم. نو تاسې یې ریسایز کولی هم شئ او هر ځای ته چې وغواړئ هلته یې موف کولی هم شئ. دا موږ سره د سلیکټ سبجیکټ مینو کار. نو راځو خپل درس ته چې زموږ نن درس په آبجیکټ سلیکشن ټول باندې دی. آبجیکټ سلیکشن ټول چې شارټکټ کی یې ډبلیو ده. نو دلته به تاسې راشئ، کولی شئ تاسې له دې ځایه هم انتخاب کړئ او له کیبورډ څخه ډبلیو ووهئ، نو هغه به له تاسې سره اټومیټیکلی د شارټکټ کی له لارې انتخاب شي. کله چې تاسې آبجیکټ سلیکشن ټول انتخاب کړئ، دلته له تاسې سره هماغه ډول یو آپشن راځي لکه څرنګه چې موږ په سلیکټ مینیو کې وویل. دلته هم هماغه آپشن دی چې سلیکټ سبجیکټ. که په دې باندې موږ کلیک وکړو، دا بیا هم له موږ سره هماغه کار کوي چې په دغه انځور کې اټومیټیکلی سبجیکټس پیدا کوي او په هغه باندې سلیکشن ډرا کوي. دا زه کنټرول ډي کوم او دلته راځم آبجیکټ سلیکشن ټول انتخابوم. اوس آبجیکټ سلیکشن ټول چې کله تاسې انتخاب کړ، تاسې کولی شئ په خپله خوښه هر څومره ځای چې وغواړئ هماغومره ځای باندې سلیکشن ډرا کوئ. د هماغه ساحې چې تاسې انتخاب کړې ده، د هغې په داخل کې آبجیکټ سلیکشن ټول خپله اټومیټیکلی هغه سبجیکټ انتخابوي او د هغه یو سلیکشن کوي. نو تاسې دلته ګورئ چې دغه سبجیکټ له ما سره سلیکټ شو. تاسې کولی شئ چې د بیک ګراوند چینج کړئ یا یې کټ کړئ، هر څه چې ورباندې کوئ. نو تاسې دلته ګورئ چې دغه سبجیکټ له ما سره د هغه بیک ګراوند ریموف شو. تاسې چې هر ځای ته وغواړئ یا یو بل بیک ګراوند ورته راوړلی شئ. نو د دې لپاره چې دغه آبجیکټ سلیکشن ټول ښه تشریح شي، زه راځم دلته له ما سره یو بل انځور دی د الوتونکو چې 4 الوتونکي ورکې شتون لري. زه آبجیکټ سلیکشن ټول انتخابوم. دلته که زه په هر ځای باندې دغه سلیکشن ډرا کوم، هماغه اندازه کې به له ما سره کوم سبجیکټ چې وي هغه به سلیکټ کیږي. سلیکټ سبجیکټ له لارې خو موږ دغه انځور کې چې څومره سبجیکټ سو د هغې سلیکشن اخیسته. تاسې ګورئ چې د دغه 4 وړو الوتونکو یو سلیکشن له موږ سره وشو. دا زه کنټرول ډي کوم او آبجیکټ سلیکشن ټول له ما سره انتخاب دی. نو زه چې په هر یو سبجیکټ باندې سلیکشن ډرا کم، دا به له ما سره د هماغه سبجیکټ سلیکشن اخلي او هغه به انتخابوي. که زه دا پرېږدم، نو تاسې ګورئ چې د دغه یو سبجیکټ سلیکشن له ما سره وشو. که چیرې زه بل سبجیکټ سلیکشن وغواړم، په هماغه ځای باندې ډرا کوم. تاسې ګورئ چې لومړنی سبجیکټ له ما سره ډي سلیکټ شو او دویم سبجیکټ چې په هغه باندې ما سلیکشن ډرا کړی وو، هماغه سبجیکټ له ما سره سلیکټ شو. فرضاً که چیرې تاسې وغواړئ
په دغه انځور کې د دوه الوتونکو انځورونه سلیکټ کړئ او دغه دوه انځورونه سلیکټ نه کړئ. نو د دې لپاره موږ راځو اډ ټو سلیکشن انتخابوو او ورسره چې څومره نور سبجیکټس وغواړو هغه هم سلیکټ کولی شو. لکه تاسې دلته ګورئ له ما سره دغه دوه الوتونکي سلیکټ شو او انتخاب شو. که تاسې نور وغواړئ هم یې کولی شئ. دغه له ما سره سلیکټ شو. بل ماینس یعنی که وغواړئ له دې څخه کوم یو سبجیکټ او الوتونکی چې تاسې انتخاب کړی دی هغه بیرته ډي سلیکټ کړئ. نو تاسې به دلته راشئ سبټرکټ فرام سلیکشن باندې به کلیک وکړئ او هر سبجیکټ چې تاسې وغواړئ هغه تاسې کولی شئ له دې څخه بیرته ډي سلیکټ کړئ. نو دا له موږ سره هماغه تیر اپشن وي چې موږ ورباندې بحث کړی و. بل به دلته زه راشم موډ ته. موډ کې که دلته تاسې وګورئ یو ریکټینګل دی او بل لیسو دی. لیسو ټول باندې موږ هم بحث کړی وو. که تاسې چیرته هغه درس نه وي کتلی نو تاسې کولی شئ چې زما په چینل کې د اډوبي فوټوشاپ د درسونو د لړۍ پلیلیسټ پیدا کړئ چې په هغه کې موږ په لیسو ټول باندې تفصیلي بحث کړی دی. هلته یې وګورئ او مکمل ورباندې پوه شئ. د نارمل لیسو ټول او د آبجیکټ سلیکشن ټول د لیسو ټول ترمنځ توپیر دا دی په نارمل لیسو ټول باندې چې موږ هر څومره ساحه وغواړو هغه انتخابولی شو. که په هغه کې سبجیکټ وي که نه وي خو چې په هر ځای موږ سلیکشن ډرا کړی وي هماغه ځای به له موږ سره انتخابیږي. لکه په دې ډول زه غواړم دومره ساحه انتخاب کړم. نو تاسې ګورئ چې دغه ټوله ساحه له موږ سره انتخاب شوه. دا زه کنټرول ډي کوم بیرته راځم آبجیکټ سلیکشن ټول ته او په موډ کې لیسو ټول اخلم. نو دلته که تاسې د یو سبجیکټ شاوخوا سلیکټ کوئ هماغه سبجیکټ چې په دغه ساحه کې دی هغه به له تاسې سره سلیکټ کیږي. فرضاً زه دومره یو سلیکشن اخلم نو تاسې به دلته وګورئ چې هماغه سلیکشن کې چې کوم سبجیکټ و هغه له موږ سره سلیکټ شو. یا زه دلته یو سلیکشن راکوم ورسره شفټ بټن به تاسې ونیسئ تر څو تاسې سره دغه سلیکشن اډ شي دویم سلیکشن. نو تاسې ګورئ چې هغه هم له ما سره انتخاب شو. دا زه کنټرول ډي کوم او دلته راځم آبجیکټ سلیکشن ټول ته او موډ ورته اخلم ریکټینګل. ریکټینګل کې که چیرته زه وغواړم دغه یو سلیکشن ما ډرا کړ شفټ ورسره نیسم بل سلیکشن ډرا کوم بیا هم شفټ ورسره نیسم او دریم سلیکشن هم ډرا کوم. نو تاسې دلته ګورئ چې په دغه انځور که زه لږ رازوم کړم نو دلته تاسې وګورئ د دغه انځور ځینې برخې له ما سره نه دي سلیکټ شوي. زه دلته راځم لیسو ټول اخلم او په خپله خوښه ورته دغه ځای انتخابوم. نو د دې په داخل کې چې د دغه سبجیکټ څومره ساحې راغلي وي هغه به له موږ سره خپله سلیکټ شي. نو تاسې ګورئ چې هغه ځای له موږ سره سلیکټ شو. دا له موږ سره د لیسو ټول کار دی په آبجیکټ سلیکشن ټول کې. دا زه کنټرول ډي کوم او کنټرول زیرو کوم یې نو تاسې ګورئ چې هغه له ما سره ډي سلیکټ شو. په دې انځور کې زه دلته آبجیکټ سلیکشن ټول انتخابوم او د دغه ګل دغومره اندازه انتخابوم. نو تاسې ګورئ چې دغه ګل له ما سره انتخاب شو. که چیرې وغواړئ د دغه ګل تنه چې دا هم ورسره انتخاب کړئ نو دلته به راشئ تاسو اډ ټو سلیکشن ته او ورسره به دغه د تنې په اندازه یو سلیکشن ډرا کوئ. نو فوټوشاپ به تاسې سره اټومیټیکلی د هغه تنې یو سلیکشن واخلي. نو تاسې کولی شئ چې کنټرول جی ووهئ د یو کاپي به تاسې سره واخیستلی شي او بیرته به پیسټ شي یعنی ډوپلیکیټ به شي. دا زه موف کوم دلته یې راوړم او همدارنګه دغه کار تاسې د کیبورډ د شارټکټ کی له لارې هم کولی شئ. له کیبورډ څخه به الټ ونیسئ نو دلته تاسې سره به دغه ګل یوه کاپي بله هم واخیستلی شي. نو دا له موږ سره د آبجیکټ سلیکشن ټول کار. آبجیکټ سلیکشن ټول که زه بیا هم انتخاب کړم او دلته ما سره درې لیرز او طبقې موجودې دي. یوه د دغه لومړي ګل ورپسې د دویم ګل او دریمه د بیکګراوند لیر دی چې له هغې نه موږ کاپي اخیستې وه. نو که دلته زه آبجیکټ سلیکشن ټول انتخاب کړم او راشم بیکګراوند لیر انتخاب کړم او دغسې دا ډریګ کړم نو له موږ سره به د دغه ګل انتخاب وشي. که دا زه کنټرول ډي کړم که چیرته زه راشم دغه دویم لیر ته او زه وغواړم دا ګل چې کوم یو دی ښي لاسته لومړی دا ګل زه انتخاب کړم نو که په ده باندې زه دغه سلیکشن دغه ډول ډرا کړم نو تاسې ګورئ چې دلته وایي چې couldn't find an object to select. وایي موږ یو آبجیکټ پیدا نه کړو چې سلیکټ یې کړو ځکه چې دلته موږ په دې لومړي لیر کې یو او د دې نه لاندې دغه د بیکګراوند لیر دی
او موږ غواړو چې دغه بیک ګراوند لیر کې کوم انځور دی د ګل دغه انتخاب کړو. نو د دې لپاره به تاسې دلته پراپرټیز بار ته راشئ. دلته یو اپشن دی سیمپل آل لیرز. که دا چیرې تاسې چک کړئ او دلته په هر لیر کې وي، فرضاً زه په لومړی لیر له ما سره دا شه، دویم دا شه او دریم دا شه. زه په دریم لیر کې موقعیت لرم او غواړم دغه د لومړي لیر څخه دغه د ګل انځور انتخاب کړم. تاسې ګورئ چې دا له موږ سره دغه بیک ګراوند لیر کې دی. نو دلته ما سیمپل آل لیرز انتخاب کړی دی. دغه ډول ورباندې دغه سلیکشن ډریګ کوم. نو تاسې به وګورئ چې زه په لومړي لیر کې یم خو له ما سره هغه سلیکشن په دریم لیر کې هم وشو. که چیرې زه وغواړم له دې څخه یوه اندازه کمه کړم نو د دې لپاره به تاسې الټ ونیسئ او دغه ډول به دغه سلیکشن ډریګ کړئ. نو دلته تاسې ګورئ که زه چیرته وغواړم دغه سلیکشن له ما سره دلته د دغه ګل تر تنې پورې دی، که زه یې پرېږدم نو له ما سره به یوازې ځینې ساحې کمې به شي، خو دغه د ګل ځینې ساحې بیا هم ډیټیکټ کړي او د هغه په شاوخوا یې دغه سلیکشن له ما سره لرې کړه. نو زه غواړم چې تر کومه ځایه زه سلیکشن وکړم تر هماغه ځایه د سلیکشن له ما سره کم شي. نو دې لپاره به تاسې دلته راشئ آبجیکټ سبټرکټ، دا به انچیک کړئ. دا مو چې کله انچیک کړه تر کوم ځای پورې چې تاسې سلیکشن وکړئ تر هماغه ځای پورې به له تاسې سره هغه سلیکشن ریموف کیږي. نو که چیرته زه الټ بټن ونیسم او وغواړم تر دغه ځایه پورې دغه سلیکشن لرې کړم او پرېږدم نو تاسې ګورئ چې تر هماغه ځای پورې له ما سره سلیکشن لرې شو تر کوم ځای پورې چې ما انتخاب کړی وو. نو ګرانو دوستانو دا و له موږ سره د آبجیکټ سلیکشن ټول چې په هغه باندې موږ بحث وکړو. هیله ده چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي او یو څه به مو ترې زده کړي وي. که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو همداسې به لایک کړئ، له نورو ملګرو سره یې شریکه کړئ او همدارنګه زما د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. که چیرې تاسې د فوټوشاپ د درسونو په اړه په کوم ځای کې ستونزه لرئ او پوښتنه لرئ نو تاسې کولی شئ چې زموږ د واتساپ ګروپ جوین کړئ او هلته هره ورځ د فوټوشاپ درسونه ترلاسه کړئ او ورسره همدارنګه تاسې کولی شئ چې له ما سره خپلې ستونزې او پوښتنې شریکې کړئ. انشاءالله همالته به زه تاسې ته د دغه پوښتنو ځوابونه درکوم. د واتساپ د چینل لینک د دې ویډیو په ډسکرپشن برخه کې موجود دی. تاسې کولی شئ چې له هماغه ځایه ورباندې کلیک وکړئ او زما د واتساپ ګروپ در سره جوین کړئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې، الله مو مل شه.